سلامونه احترامات ملګرو څنګه امید لرم چې ټول به ټیک ټاک او روغ جوړ او خاص کر مسافرو ته ډېر ډېر سلامونه ملګرو نن ټاپک چې زمونږه صرف او صرف په ټپو باندې دی تاسو به زمونږ نن خوږې خوږې او مزیدارې ټپې اورئ او تاسو حقیقت خبرونه دي ملګرو یا خدایه ما چې څه چلو شو एकदम راښکاره شو د یارې مړ کړم ته به وایې ګینې لکه هغه نولې سر راښکاره نه کېږي خو ملګرو نن ټاپک ډېر مزیدار دی امید لرم چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي نو موږ ټپو باندې شروعات کوو صحیح ده دا ټپې ډېرې مزیدارې ټپې دي د مسافرو دپاره هم دي او ستاسو د انجوی دپاره هم دي نو ډېر خوندونه او مزې تېوالی او ویډیو اخره پرې دا کس هم مونږ ټپو له راوستی دی دا سپیشل کس دی نن موږ یو کس مس کوو چې هغه نن نه دی راغلی نو هغه هم دې پروګرام ته ډېر لیواله ناست و خو نن یې چوټي ده راځئ ملګرو موږ اوس په خپل ټاپک باندې ورځو او ټپې شروع کوو ستاسو څنګه خوښه ده ښه جي نو یو ټپه ده را کسان وایي چې ډومبې شروع ته وکړه نو ټپه ده چې مسافر تلې در جګه نه شومه او ګیله من نشي زه سلګو نیولی ومه ګیله من نشي زه سلګو نیولی ومه اب چا راته ویل جانان دې تور دی او ما خو په ورځ لیدلی نه دی تور به وینا ما خو په ورځ لیدلی نه دی تور به وینا او جانان که تور دی څه پیغور دی او تور خو لونګ وي بادشاهانې بویوینا تور خو لونګ وي بادشاهانې بویوینا او مخ ته دې غټ کتلی نه شمه او د بېلتانه سیلۍ مې سترګې ړندوینا د بېلتانه سیلۍ مې سترګې ړندوینا او ما ویل یوازې زما یارې داسې او اسلم نسوارې هر سړی دې ګرځوینا اسلم نسوارې هر سړی دې ګرځوینا او ما ویل یوازې زما یارې واوره او د اختر ټالې هر سړی دې زنګوینا او د اختر ټالې هر سړی دې زنګوینا او اسمت لار د خطو نشته رښتیا وې او لیلا مجنون په عاشقۍ ختلی دینا او کنه حقیقت خبره او لیلا مجنون په عاشقۍ ختلی دینا او جانانا تیرے گھر کے اوپر الکا بسکٹ تی سوپر نیاد چین را کوینا ویری ګوډ ډېره ښکلې ډېره مزېداره او په لختي ټوپ که بیا را ټوپ کا او که خوندې در کو ټوله ورځ وخه ټوپونه که خوندې در کو ټوله ورځ وخه ټوپونه او جانانا تیرے گھر کے سامنے کیا تھا بتاؤ نا او په مای وکړل د سپینو لختو ګزارونه په مای وکړو سپینو لختو ګزارونه اے پهلوانه زار شم تا نظر شمه پهلوانه وایا واوره او یو ټپه راته په مینه کړه میینه یو ټپه راته په مینه کړه میینه او ما یارانه کله کوله اے پهلوانه سر تور ولاړ وې د خیرو دې یریدمه سر تور ولاړ وې د خیرو دې یریدمه او یاری د زور خبره نه ده واوره لکه او که زړه دې نه وي بیا دې نه ازارومه او که زړه دې نه وي بیا دې نه ازارومه او کډي بچر ته ګرځوینا د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو کډي بچر ته ګرځوینا د باران شپه ده په بیابان شپه ده او د مسافرو په بیابان شپه ده د مسافرو او
د مسافر لالي سلګۍ دي د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو د مسافر لالي سلګۍ دي د باران شپه ده په بیابان شپه ده مخې وطنه او تکي چې سای وکي جنا د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو کډي بچر تګر زمینا د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو په بیابان شپه ده د مسافرو او یا قربان ملګرو تاسو لیدې شئ او د پروګرام نه خوندونه اخلي ډیر مزیدار امید لرم چې تاسو به خوښ شي وای ورپسې مونږ به څه ووایو یار ملګرو چې څه وایي دا به درته وایي مونږ خو بس هسې ګپ شپ مونږ خو د ګجرې په خوراک نه یو ملګرو مونږ څه وي که نه خپل پوه سړی دی دا کس دا به هم پوهېږي نوره ولې نه ملګرو پهلوان څه وایي پهلوان څه وایي څه وایي پهلوان دا څه کې پهلوان طبیعت خراب دی ټوخی دی پهلوان طبیعت خراب دی څه شي دی ټوخی دی ټوخی نو طبیعت یې لږ شانتي خټه دی اکثر پکې د ټوخي وکړي نو هغې ته توجه مه ورکوئ اګنور کوئ نو دا ټاپک موږ خاص صرف د مسافرو لپاره او د لر و بر پښتنو لپاره چې لږ شانتي خوشحاله شي په موږ باندې لږه شان خوشحالي راشي او کوم چې نیو کسان دي زموږ په چینل باندې نو هغوی ان خان افیشل چینل چې دی سبسکرایب کړئ ورسره خوا کې بیل آیکن دی هغه ووهئ دغه شان ښایسته ویډیوګانو لپاره چې نوي نوي چاته وایئ ما ملګرو